سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. غنم ګل مسکین جان صاحب را سره دی او د ده په خوږ غږ باندې د بېلابېلو هنرمندانو هغه څه چې زموږ ستاسې په ټولنه کې د هغوی نومونه اوس هم پاتې دي، او که د هغوی د نوم خبره کېږي نو په سلګونه او زرګونه خاطرې ورسره د خلکو تړلې. نن د مسکین جان خواته راغلی یم او د ده په غږ کې لنډۍ اورو. مسکین جان صاحب مهرباني. مننه. ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا خو مخکې به دا انقلاب به یعنې یو ځای کې به یو موټر ودرېد، د هغې کې به دا ترانې ډېرې غږېدې، دا ولمیر استاد خو هغه زه به یوه بله ویمه چې ستا د سترګو بلا واخلمه بیا دې سترګې ولې سرې دي، پام چې وار دي خطا نشي ما منلې غرغرې دي، نازولي لیلا راشا د مجنون گریوان ته ګوره، دا باران د ملغلارو که د اوښکو په وارې دي، ستا د سترګو بلا واخلم بیا دې سترګې ولې سرې دي. دا ناشنا استاد دی چې زه د جانان دیدن ته ځمه تورې نرۍ ورځې، خدایه را لنډ کې دا د مځکې تنهاونه مستې نازنینې هی، زه د جانان دیدن ته ځمه تورې نرۍ ورځې، خدایه را لنډ کې دا د مځکې تنهاونه مستې نازنینې هی. او منګل استاد وایي که نه چې مزار ته را نږدې شوې بیرته لاړې، او ګلې څومره بې وادې شوې بیرته لاړې، خدای دې د بامه را خطا کا او چړنګه بنګه دې په ځان راواړومه. ټکر بیا وچې وی د بېلتانه په جزیرو کې ناز پیرو کې ژړا ته پسې کومه، او د بېلتانه په جزیرو کې ناز پیرو کې ژړا ته پسې کومه، تورو جامو کې د نظره نشي چرته ناجوړه د زړه سره نشي، چرته ناجوړه د زړه سره نشي. ګل زمان استاد بیا وایي که نه هو کوچی کوم دی کلی دی کډې با چهرې اړوي، او خمار دی نیولی دی کډې با چهرې اړوي، او ما د کوچې د عمره جار کې و کوچې کوم دی کلی دی کډې با چهرې اړوي،
چې د سحر اورې بلیږي دوی ته زنا وکوچی کوم دې کلی دی کډې به چیرې اړوې او خمار دې نیولی دی کډې به چیرې اړوې نه. او ګلکۍ استاد وایي که نه خدای دې وړوکې ځواني مرکه زما لونګ دې پوزو خوړلی دي نه خدای دې وړوکې ځواني مرکه نو زما لونګ دې پوزو خوړلی دي نه. جار بس همدومره قربان ډېره مننه.